السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو نن یو عجیبه غوندې کیفیت دی او عجیبه غوندې جذبات دي زما ذاتي طور د هغې وجه دا ده چې د ډېرې مودې نه زما کوشش دی چې زه د یو پښتو د موسیقۍ د یو ډېر لوی ستوري د یو ډېر لوی نوم استاد اولمیر د هغه په هکله مختلف قسم خبرې زمونږ ما په خپله په کتاب کې لیکلي دي د وایس اف امریکا نه شوي دي په ریډیو باندې مونږ وایو اولمیر څوک و اولمیر د کوم ځای و افغانستان ته څنګه لاړو هلته یې دومره لوی نوم وګټلو آیا دلته د اولمیر څوک شته او که نشته نو شکر دی چې د اولمیر استاذ یو ورور حیات میر له خیره سره نن مونږ له خدای پاک په ګوتو راکړی دی او دوی سره به خبرې اترې کوو د دوی د ورور د دوی د کورنۍ د ژوند او د فن په هکله به خبرې کوو السلام علیکم مشره وعلیکم السلام څنګه الله جي ډېر الله فضل دی سر ستاسو خپل نوم څه دی حیات میر زما نوم دی حیات میر اولمیر استاد ستاسو ورور مو مشر ده مشر څو وروڼه وایي ټول مونږ درې وروڼه درې وروڼه مشر اولمیرو مشر اولمیر دی بیا هغې نه بعد زه یم بیا ته او بیا تا پسې ما پسې سبزلي نامه دی سبزلي ښه د والد صاحب څه نامه وه والد صاحب دی سید میر نامه تاسو بنیادي طور د کوم کلي یې د کومې علاقې سره متعلق دی زمونږ نکانه چې وه د پیشتخرې وه د پیشتخرې د پیشتخرې وه ښه نوي کلي سره پیشتخره ورته وه او بیا مونږ رالو دلته د نوتې ته رالو بیا نوتې ته راغلی زما نیکه نه رالو دلته درې کورونه واغوسته نیکه دې راغو لکه دا ستاسو د پلار راغو د سیدمیر بابا پلار راغی د نیکه دې څه نامه وه د هغه سید احمد نامه وه ښه نو نوره کورنۍ ستاسو په پیشتخره کې پاتې شوه شته که نه نشته دی سر ټول دلته رالی څو ستا د دې پلار څو نور وروڼه وو زما د پلار وروڼه وو جعفر استاد یې ورور جعفر استاد د پلار دې ورور وو جعفر استاد څه کولو ښه دا ستا تره و لکه جعفر استاد دې تره د کمال خبره ده ګوره هغه په دې تورو ککوړو کې ډېر زیات دا کلانت غږولی دی که نه ښه مطلب یو ستا پلار او یو جعفر استاد دا دوه وروڼه او دا د سید احمد بابا زامن وو ښه بیا ستا والد صاحب چې دی نو د واده چېرته وکړو واده د یو ښار کې کړی و سرکۍ دروازې نه بیرسکو دروازې نه او یو یې د دې ځای نه کړی دی د بودۍ نه کړی و د بودۍ نه ښه نو دا موسیقۍ سره دا تعلق ستاسو زما ورور د ګلستان استاد شاګرد و ستاسو دا لکه تره خو کې لعنت غږولو که نه جعفر استاد ستاسو والد صاحب موسیقۍ سره تعلق لرلو هغه به څه کول هغه به لرلو څه به یې غږول بس طبله به یې غږوله دې نه مخکې د افغانو په کورنۍ کې نه بس و که نه چې دا ولې نو ښه دا جعفر استاد چې دا د ما سره تره دا د شاګرد و د جعفر استاد هم شاګرد و اولمیر استاد ښه دا راته ووایي چې تاسو بیا په پېښور کې په کوم ځای کې پاتې کېدئ کوم ځای اوسېدئ مونږ په نوتې کې اوسېدو د نوتې نه بیا راتلو حاجي عبدالله جان سره زمونږ ډله وه ګلستان زمونږ استاد و شاعري د هغه وه او وینا به مونږ کوله یوسف هم را سره و یوسف جان بابا او دغه فدا حسین به مو عبدالله جان به مو مونږ به سو ګوره ستاسو دا ورور چې دی اولمیر استاد نو د پخوا دا تور ککوړي چې دي که نه په هغې کې به اوس یو مونږ غږوم چې په هغې کې د حمزه بابا ډرامې دي او ډېرې سندرې دي دی به داسې د 1214 کالو و چې دا د 1938 خبره ده چې دی ډیلي ته تللی دی والته خپل اواز ریکارډ کړی دی ښه نو موږ سره ډېرې نغمې دي د اولمیر استاد او شاګرد یې مو ښه د به څه کوم فن کوم نغمې د هارمونیم به غږولی هارمونیم یې د هغه نه زده کړ نو جعفر استاد له هارمونیم هر څه ورته آل ور ښه
ته د هغه نه څونه کشرې د اولمیر استاد نه؟ د هغه نه کشر یم چې د هغه د بچي په ځای یم زه د ډېرې مودې سره یم. ښه خویندې وې ستاسو؟ خویندې وې 3 واړه مړې شوي، واده شوي وې؟ واده شوي وې. خپلو کې پردو کې؟ خپلو کې نه، پردو کې واده شوي. ښه اوس دا راته وایي چې د اولمیر استاد او د ګلستان استاد د څه نسبت و چې د ګلستان بابا شاعري هم ټوله ویلي ده که افغانستان کې دی که دلته دی که کیسټ یې ډکې کړي دي که په ریډیو یې ویلي دي د ګلستان شاعري ویلي ده د دې څه وجه وه؟ دا استاد یې و که نه بل دا خبره ده چې ورسره بس تبه یې لګېدلې وه او بیا مونږ هم ورسره وو او د دغه کې به د کیسه خانه په شا باندې زمونږ ډېره وه او اولمیر استاد هم پکې و. دلته روشن به هم راتلو د ډاک بیسود او نو دا خبره مونږ ډاک بیسود کې هم پاتې شوي وو. ډاک بیسود کې زما پلار د خدای پاک وبخښي هغه ما ته کیسه کوله وایي اولمیر استاد زمونږ په کلي کې پاتې شوي دي او هغه وایي چې 8 کاله تقریبا تیر کړي دي. 8 کاله نه بلکې 8 کاله داسې هم تیر کړي زمونږ په کلي کې ستاسو تیر شوي. هلته مو څه کول نو؟ بس هلته بل دل لګي وه که نه روشن سره دوستانه وه ورورولي وه تلو راتلو به او بل ملګرتیا وه زمونږ یو بل باندې به هغه وخت خو به تاسو واړه وئ که نه؟ واړه ډېر ورکوټ. څونه وخت کېږي دا د پاکستان د جوړېدو نه وروستی که مخکې خبره ده؟ نه پاکستان جوړېدو نه وروستو خبره ده. دا خو د کمال خبره دا ده چې زمونږ کلي سره ستاسو یادونه وابسته دي که نه؟ اوس دا راته ووایه چې عبدالله جان استاذ او اولمیر استاذ دا به په یو ځای دې کلو ته مجلسونه یو ځای به تلو جي دا ټول دا زمونږ ډله وه. څونه موده به دې ډله په یو ځای تېره کړې جوړه کړې وي؟ یاره زما په دغه باندې خیال باندې دی لا نو تللی افغانستان ته همده سره ژوند یې تېر کړی دی. افغانستان ته دې ولې لاړو کله لاړو؟ بس دلته دومره دغه نو هلته زیات قدر و دغه و که نه جي نامور شو. افغانستان کې خو د ډېر لوی نوم وګټلو تر دې چې د افغانستان ترانه هم د په اواز باندې ریکارډ شوه او په افغانستان کې د یعنې د موسیقۍ ډېر لوی استاد ومنلی شو. اول ته ورته ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت او تر دې پورې چې مانه خو هغه نوم هېر شو یو د افغانستان باچا و چې ابو اسحاق سردار داود و هغه چې راغی نو بیا اولمیر استاد راولي که نه ځان سره بیا بهر هم ده واده کړی و؟ وروسته تللی نه واده یې نه دی کړی واده یې نه دی کړی مونږ یې بچي یو که نه بس. او د سبق مبق ویلی و؟ سبق یې ویلی و د سکول سبق یې ویلی و؟ سکول سبق یې ویلی و 4مه پورې ویلی و. دې چې افغانستان ته لاړو نو بیا تاسو سره رابطه وه؟ رابطه دا چې رابرو کانفرنس له به رالو دغه له که نه دې خواته هاسټلو ته به رالو نو ما پسې به یې جواب و چې راشه خدای شته دا ټول به ورسره نعمت الله دي دی دا دغه یې دي ورسره. ته چې ته تلې هلته افغانستان ته؟ زه تللی یم سخي صاحب مزار شریف له تللی یم. ورور دې ژوندی و؟ ورور مې ژوندی و. څونه موده بیا هغه هلته سیال صاحب چې کوم و هغه د مومند و اوچت خان و نواب و هلته هغه ځای و او دی هلته هغه سره به دیره و؟ هغه سره به دی هلته د هغه چې دی نو چې ته ځان له کور کوډل اغستې وه که نه؟ نیسم نو دی اغستې ایسم نو دی به په افغانستان کې په کوم ځای کې و؟ دی سیال صاحب سره و جلال آباد کې. جلال آباد کې و؟ ټول عمر په جلال آباد کې تر مرګه پورې تېر کړی. راځو اوس تاسو نور خاندان پلو اولمیر استاد خو په دې فن کې چې کوم دی نو یوه نامه وګټله تر ډیلي او کلکتې پورې ورسېدو دلته ډېر زیات مشهور و بیا لاړو افغانستان ته هلته ډېر لوی نوم وګټلو. بیا ستاسو په دې کورنۍ کې تاسو وکړل څه دې زده کړل او موسیقۍ سره دې تعلق ولرلو؟ موسیقۍ سره دا چې زه دلته بس هارمونیم غږوم. هارمونیم غږې؟ بالیسار کې دې نوکري وکړه؟ بالیسار کې مې نوکري وکړه. نو صرف هارمونیم غږې که ورسره څه سندرې مندرې هم وې؟ بس داسې کله ناکله داسې راشي چې ووایو. دا بالیسار کې نوکري چې تاسو کوئ که نه بړاسو کې بیا وایو. لږ د بالیسار د نوکرۍ باره کې راته ووایه د دې موبین استاد ویم ورکې و که نه؟ موبین استاد ګلخانې
ګلخانې هم مړ شو، موبین استاد زوی مړ شو. هم مړ شو. احمد دغه محمدین هم پکې و. هلته تاسو څه کوئ؟ لکه تاسو چې لاړ شئ نو څه د هلته چې دا کوم مثال خبره ده ملیشي والا دي یا څه دي؟ دا هغوی د خوشحالۍ لپاره مونږ او د سپایي نه والي طرف سره کوو. نو تاسو مجلس ورته کوئ؟ بس دا میوزک هم کوو، مجلس هم کوو که نه. تاسو له باقاعده تنخواه درکوي؟ تنخواه راکوي. دا پخه نوکري وي که نه که شوي؟ پخه نوکري پنشن وي؟ پنشن. ته اوس پنشني شوې؟ زه پنشني یم. بیا په کنټه کې زه اغوستی یم. بیا په کنټه کې اغوستی. د بالیسار نه علاوه ته نورو عام محفلونو ته تللی، ریډیو ته، ټلویزیون ته؟ نه ټلویزیون ته زه نه یم تللی، ریډیو ته زه تللی یم یو ځل، خو بس میلمستیا په طور تللی یم. مجلس څه نه دی کړی؟ چې ته کیسټ ویسټ ته نه ډک کړی؟ نه نه نه. خپل اواز دې شته نه دی ساز سره ملګری کړی؟ ستا بل ورور چې دی هغه چې بس هغه دغه مخکې پی ای اې کې و، اوس دغه شوی دی، هغه کشمیر کې دی، دلته نه دی. هغه کشمیر کې دی. څه نوم تاسو واخیستو د هغه؟ هغه سبزلي خان. سبزلي خان پی ای اې کې نوکر و؟ پی ای اې. موسیقا سره څه تعلق نه و؟ نه نه هېڅ. ستا بچي؟ زما بچي څلور زامن ډریوران دي، څوک دغه دي سبزی منډی کې کار مار کوي. موسیقي طرف ته رانغل؟ نه 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 موسیقي ته نه راغلی، زه یوازې راغلی. صرف ته راغلی او ته هارمونیم غږې، باجه غږې. د ګلستان بابا قصه درته یاد دي؟ داسې لږ غوندې راته وایي، نه یو ګوټی هر یو چې یادي. مثلا سارور ډېر ویلي دي، د خاپیرو، د باغ مالیاره، او دم دا لږ غوندې ووایه که نه. ګلونه روړه د ګلزاره، ګلونه روړه د ګلزاره، زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره. په زړه پورې نغمې هغه ویلي دي د افغانستان په ریډیو کې، په عامو محفلونو کې ویلي دي. اکبرپوره کې هم تاسو اوسېدلي؟ اکبرپوره کې هم اوسېدلي. ډېره مننه حیات میر استاد چې زما او ستاسو ملاقات وکړو او په دې کې چې کومو ملګرو مرسته وکړه د هغوی هم یو جهان مننه. او دغه خبرې اترې ملګرو موږ تاسو لپاره د اولمیر استاد په حواله باندې ریکارډ کړې او نن ډېرې خبرې چې دی نو هغه څرګندې شوې چې اولمیر استاد څوک و او بیا د دومره لوی هنرمند د اولمیر استاد ورور دی، بیا د جعفر استاد ورورونه دي. د دې ډېر خدمات دي په دې موسیقۍ کې او په دې فن کې، ډېر زیات قدرولي ده زموږ دا ژبه، زموږ دا کلچر باید موږ دی وقدرو. نو تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړو او زما د دې ویډیو جوړولو کې زما وړوکی بچی اسامه کیمرې ته ناست دی، نو اجازه راکوي د الله په